بغداد کی یو پهلوان اوسېده نوم یې دی جنید مخکې به د پهلوانانو مقابله کېده بادشاه ځان سره جنید ساتلی و چا یې مقابله نشو کولی یو میدان د پهلوانۍ ولګېده بادشاه جنید راوویسته وی څوک به زما د پهلوان مقابله وکړي هېچا غاړه کېنښوه یو سپین ږیری سړی کمزوری راووته وی زه به دې مقابله وکړم خلکو ورپورې وخندل او کاکا د جنید مقابله غټ غټ پهلوانان نشي کولی ته به یې څه وکړې ورته وی او خلکو مه خاندئ راپورې خبره به د مقابلې نن زه هغه څوک یم چې د جنید ملا به په ځمکه لګو جنید ورته وی کاکا ځان راباندې مه مړ کوه کمزوری زما مقابله نشي کولی ورته وی او جنیده په خپلې ځوانۍ غلط نشي په خپل طاقت دوکه نشي دنیا کې ډېر طاقتور خلک شته نن هغه سپین ږیری یم چې نن به درته تاریخ خرابه کم ستا ملا به زه نن په ځمکه باندې لګوم ورته وی راځه نو کله چې لاسونه تې تاو کړه دې غوږ کې ورته دا سپین ږیری وایي جنیده پهلوان نه یم زور را نه کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اولاد یم سید یم بچی مې وږي دي بیګامو په ناره باندې شپه تېره کړې ده خبر شوم چې بادشاه نن د پهلوانۍ دپاره انعام ویستلی دی ما وی زه به نن جنید ته د خپلو بچیانو ژړا غوږ ته ورسوم جنیده د الله د پیغمبر خاطر وکړه ځان راته راسملوه چې بادشاه ما ته انعام راکړي او بچي مې وږي دي چې دا انعام کور ته ویسم جنید وایي ای ربه څه لوی امتحان کې دې راوستم یو طرف ته عزت دی یو طرف ته انعام دی بل طرف ته شهرت دی بل طرف ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطر دی څه وکم راشه نن د الله د پیغمبر د خاطره دا تمام شهرتونه او انعام ختم کا ځان یې ورته راوغورځوه خلکو چغې کړې او جنیده سپین ږیري راسملولې بادشاه د دربار نه وشړو ورته وی ورک شه بیا دې ونه وینم دا ډېر سخت کار دی جنید په ژړا شو شهرت لاړه مرتبه لاړه انعام لاړه بادشاه دربار لاړه د شپې په ژړا کې ویده شو خوب کې ورته رسول الله مبارک راغی جنیده ولې ژاړې د الله پیغمبره ستا د بچي د خاطره مې شهرت او مال هر شی ختم که ورته وی جنیده تا زما بچي ته غاړه ورکړې ده نن به درته زه غاړه درکومه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جنید صاحب ته غاړه ورکړه سینې سره یې ونیوه کله چې د سینې نه جدا کو د اولیاء کرامو سردار